په افغانستان کې شرمونکې ماته خوړلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال سټینلی مکرسټال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې شرمونکې ماته خوړلې. مکرسټال له یاهو فاینانس سره په خپله تازه مرکه کې اعتراف کړی چې امریکا په افغانستان کې تاریخي ماته خوړلې او طالبانو ورڅخه 13 شل کلنه جګړه ګټلې ده. نوموړي دغه راز د امریکا په پخوانیو ولسمشرانو بوش او اوباما نیوکې کړي او ویلي دي چې افغان جګړه له پیله یو ناکام ماموریت خو امریکایي ولسمشرانو په ډېرې بې پروایي دوام ورکړ. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې له افغان جګړې باید ډېر څه زده کړل شي او نور باید هیڅ امریکایي د داسې جګړې قرباني نشي چې ګټل ناممکن وي. باید وویل شي چې دغه پخوانی لوړپوړی امریکایي جنرال داسې مهال افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي ماموریت ناکام ګڼي چې د 13 اگست میاشتې په 11 نیټه ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووتل او په دغه هیواد کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورساوه. کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.